وعلى السلام ورحمة الله. دا و د وخت اهمیت د قرآن کریم نه معلومیږي چې وخت ډیر مهم دی. وخت ته ارزښت ورکول، وخت قیمتي کول، بې ځایه وخت نه تیرول. د ژوند د کامیابېدو د علما شپږ اصول ذکر کوي. شپږ کارونه وکړه ژوند کې انسان کامیابېږي، هدف ته انسان رسېږي. که څوک ځان ښه حافظ کول غواړي، ښه عالم کول غواړي، ځان نه کلي ښه لیکوال جوړي، ښه ادیب ځان نه جوړوي، ښه انجینر، ښه ډاکټر، ښه اقتصاد پوه، حقوق پوه، شپږ کارونه وکړي. یو په هغه شپږ کارونو کې د وخت اهمیت دی. څوک چې وخت بې ځایه تېری را تېری، لکه زموږ زیاتره خلک وګورئ، بس د پټي په منځ کې ږیره سپینه شي، د کور مخ کې ږیره سپینه شي، په دکان کې ږیره سپینه شي، په دکانۍ کې ږیره سپینه شي، په روزانه مزدورۍ کې ږیره سپینه شي، هیڅ اخرت ته کار ونه کړي. هیڅ ټول کار دنیا ته وکړي، په دنیا کې دنیا ته کار کوي، بس اخرت ته کار ونه کړي. نه په دې ږیره سپینه شي، نه حافظ شي، نه انجینر شي، او نه عالم شي، او نه شیخ شي، نه مفتی شي، یو شی هم نه شي. وخت یې بې ځایه تېر کړی دی. د قرآن کریم په ډېرو زیاتو آیتونو کې راځي دا د وخت اهمیت ته اشاره شوې. الله چې په څه باندې قسم کوي، اشاره د هغې اهمیت دی، تعظیم د مقصد به ته پکې اشاره وي. قرآن کې الله نه وایي والضحا، قسم دی په وخت د څاښت، والفجر، قسم دی په وخت د سبا، واللیل، قسم دی په شپې، والعصر، قسم دی په مازدیګر. ډېر داسې قرآن کریم کې شته چې ورپسې وګرځي، ډېر زیات. دې وجې نه د یو عرب عالم لیکنه ده، کتاب دی الوقت عمار او دمار، وخت یا آبادي ده یا ړنګول دي. کوم علما چې مخکې تیر شوي دي د هغوی تاریخونه چې ولولي چې هغوی د اوقاتو څومره پابندي کړې ده، ځکه په شپېته کالو کې هغوی دومره کارونه کړي دي چې دا کم فعالیتونه هغوی په شپېتو په اویا کو کړي. نو ما تا دا سوچ کو چې دا فعالیتونه خو د 200 کالونو دي، هغه به د شپېتو کې کړي دي. وقت کې الله ډېر برکتونه پیدا کړي دي، ډېر زیات برکتونه. یو مثال به ورکړم، شیخ الاسلام ابن تیمیه دا د 80 کالو په عمر تقریبا مړ دی. د امام ذهبي د قول موافق د 1300 کتابه لیکلي دي، حتی د مخطوط رسالې هم شته. امام نووي د کتابونو په ژوند تقسیم کړي دي، روزانه 40 ورقې رسېدلي دي. ژوند په عباداتو ډکو، لهویت په ژوند کې نه و. الله ډېر خیرونه ژوند کې ورده ور نصیب کړي دي، ډېر زیات. او زما او ستا ژوند په قیل و قال ډک دی، په بې پیدې امور باندې بس ږیره توره شي، سپینه شي او مرګ راشي. په بې پیدې کارونو باندې ژوند څنګه دی؟ دا ډک دی. شریعت چې کوم د وخت پابندي کړي، په دې باندې کافران ډېر عمل کوي، د یهود، د نصارا، د غربیان، د اروپایان. دوی د وخت ډېر اهمیت ساتي، ځکه هدف ته هم رسېدلي دي. زموږ ستاسې په وخت کې چکرې زیاتې دي، ګپ شپ زیات دي، د حجرو ناستې زیاتې دي، غافلان خلک زیات دي، فارغ زیات دي، وزګار زیات دي. خلک په طبګانۍ کې اخته دي، په کینو کې اخته دي، په زودونو کې اخته دي، د ګاونډیانو سره اخته دي، د خپلوانو سره اخته دي، په کورنۍ لانجو کې اخته دي. دې کې خلک اخته دي، د وخت ارزښت زموږ نه پاتې شوی دی. د دې وجه نه عالم دی عبدالفتاح ابو غده، هغه کتاب دی قیمت الزمن عند العلماء، د علماو په نیز د وخت ارزښت. دا کتاب تقریبا تر ډېر صفحو مو مطالعه کړ. دا کتاب چې څوک مطالعه کوي دا په عربي ژبه کې دی، نو ستا ذهن ته دا خبره راوړي چې دا ډوډۍ چې موږ خورو په دې 20 منټو کې 15 منټو کې، دا وخت باید لږ راکم. یو تابعي دی په نوم د سعید مسیب، هغه به دا خبره کوله چې کاشکې زموږ خوراک دا کاڼي وي، چې خوراک او څښاک نه وي. هغه به دا ویل چې ما ته حیا راځي چې موږ د بیت الخلا ته ډېر زور ځو، څومره وخت تشناب کې ځای شي، څومره وخت بیت الخلا کې ځای شي، بې فایدې. دا یو انساني ضرورت دی. په هغې خلکو سره د وخت اهمیت و چې دا وخت څنګه موږ د صدقه کو، قیمتي کو. همدا وخت ته جنت پې ګټلی شي، په دې وخت جنت پې ګټلی شي، ځان پې د اور نه بچ کولی شي، الله راضي کولی شي، رسول راضي کولی شي. او داسې خدمتونه به دغې کولی شي، شر به خلک به مطالعه کوي، ستا تاریخونه به خلک لولي چې کله تا د وخت اهمیت وساته. یحیی علیه السلام باره کې راځي که نه، وایي چې خلکو ورته ویل چې تعال لنلعب، راځه چې لوبې کوو. هغې ورته لنډ ځواب ورکړ چې ما خلقنا لهذا، موږ لوبو له پیدا نه یو چې موږ لوبې وکړو، ځکه غټ خلک د به غټ سوچونه کوي، دا خو انبیا دي،
دغه سوچونه دغه فکرو د امت اصلاح ده او د خلکو لارښوونه ده، د خلکو سالم تربیت دی، د خلکو عقیدوي تربیت دی، د خلکو ښه راتلونکی دی او خلکو د شرک نه جداوالی دی، توحید باندې د خلکو راتګ دی، توحید ته دعوت دی. دا کار د چا و؟ دا د انبیاو. که چېرته د سلف علماو د وخت اهمیت وګورې، موجوده وخت کې وګورې، فکرمن به دې کړي. یو مثال درکړم، شیخ الباني رحمه الله ته یو شاګرد راغی، په یو مسله کې ورنه پوښتنه کوله. د هغه شاګرد د کتاب ځان طرف ته نیولی و. شیخ ورته وویل چې ګوره کله ما نه پوښتنه کې د کتاب دا کرښې مخکې نه زما طرف ته رااړوه چې ما ته پته لګي ته کوم ځای کې مشکل لري. دا چې کتاب کرښې تا طرف ته دي او زه بیا ځان طرف ته رااړوم، دې کې وخت خرابېږي. عبدالله بن مسعود ویل که رضی الله عنه، وایي کومه ورځ چې ما باندې تېره شي، نه پکې د دنیا ګټه وکړم نه د آخرت ګټه، او نه زه هغه ورځ کې آیات یاد کړم نه حدیث، دا ورځ زه په خپل ژوند کې نه شمارم. ته سوچ وکړه زما او ستا د کلي ولس د بوډېګانې دا میندې او دا مشران 80 کال یې مانځه کې یو قل هو الله احد ویلی دی. دا وخت دومره تباه کړی برباد کړی دی، دومره ظلم یې ځان سره کړی دی. په کار ده چې د هر مؤمن مسلمان حافظ وي. که چېرته موږ د وخت اهمیت وساتو، هر مسلمان به حافظ هم وي، ډاکټر به هم وي، عالم به هم وي، مفتي به هم وي، شیخ به هم وي. څنګه به سره ډېرې ژبې د خلکو یادې وي، خو فقط چې څه ته سوچ ځان سره وکړه، خلک ماستري په 2 کالو کې کوي. دغه نه زیات یو کال د کتاب لیکل دي، ډاکټرا دې په 3 کالو کې. دغه نه مخکې دي د عام درسونه، ابتدایه ده او متوسطه ده او ثانوي ده، دا ټول له جمع کې یو انسان کېدلی شي د 20 کالو نه مخکې هغه ماستري وکړي. هغه د ژوند ډېر څه لاسته راوړي، خو چې کله ته د وخت اهمیت وپېژنې، خو چې وخت کله ستا نه خراب لاړه نو بیا هدف ته نه رسېږي، دنیا هم دې خرابه او آخرت دې هم خراب. خو چې وخت اهمیت دې وپېژنده، چکرې دې کمې کړلې، ګرځېدل دې کم کړل، ګپ شپ دې کم کړل، د خلکو خبره او مجلسونو کې د کاړې کمې کړلې، بیا ته هدف ته رسېدلی شي. او دا د وخت اهمیت ته کله پېژندلی شي چې ته همدومره با ارزښت او قیمتي ملګري ولري. هغه شپږو خبرو کې یو خبره دا ده چې ملګري به دې قیمتي، شپږ اصول د غړي قیمتي اصول دي چې ته ملګري هم داسې ولرې چې ستا دا ملګري غونډه ګپ شپ واری، ملګري غونډه ټوکو ټکر د خندا والی، ستا خپل اوقات تباه کېږي. نو ملګري هم باید ته قیمتي ملګري ولري چې هغه ستا وخت قیمتي کړي، لکه څنګه چې خپل ځان هدف ته رسوي.